څنګه به وي چې د جیم په نوم یو الګ د 2050 نه راشي په 2025 ته خپل ینګ ورجن پشي او هغه ته و چې ته بویشه بدل کا. د کہانی په شروعات کې موږ یو الکینو چې د دنیا نه د ځان کټ کړي او ثابت ورځ د فارمولې جوړي چې زه ټایم ټریول کوم. د نوم جیمز وی اصل کې 15 کاله مخکې د په ژوندۍ کې یو تاسې اڅه شوی د کوشش کوي چې زه اڅه بدل کوم. د کور ته د یو مرګري وی چې ردی کوټنی نوم وی دا رد سره په یو لیب کې کار کوي. دا دواړه د یو بل ملګری وی د ځکه کوټنی جیم ته وویل ته خپل ریسرچ ته د کار ویلې او بل څه کار دی پرېخې دی ته خپل د صحت خیال ساته دا خو به تا ډیر زر خراب کی. په دې ځکه جیم وته وای چې زه خپل ریسرچ ته ډیر نږدې شوی یم او زما کار به ډیر ضروري شي. دلته د کوټنی دا جیمز خوښوي خو دې ته پته و چې د په خپل ریسرچ پسې لیونه دی او د تر دین علاوه سنور سنخ کاری. خو کوټنی د ته و چې لګ ورځې بعد به ضرورت زینه جرمني ته شپ شمه او ماته الته کې نه ډیر زیاتې اوپر راځي د کار په باره کې. د دینه بعد کوټنی رد د کور نه لاړ شي. د جیمز یو خور وی چې دا ناستوي بار او جیمز په خپل فارمولو کې لګیاوي چې زه ست طریقې سره ټایم ټریول ماشين جوړ کوم. د جیمز د خور ماردیت نومې ماردیت ته وای چې ته د 15 کالو نه په دغه فارمولو کې لګیای او تا د وسه پورې د خپل پلار او د مور خاور چې دی هغه د پوبو کې نه دی اچولې او زه چې زو د خاورې په اوبو کې واچو په دې ندی کې اصل کې دا انسان خلک چې وي د دقیقه ته استیانه وي. جیمز ته وای چې د خاورې په اوبو کې واچو او خپل ژوندۍ به مخې ته شروع کوم څه په دې یو ځکه انختلیو. او جیمز په دغه ځای کې دا منی کې دی ته وای چې په قلاره کېنه او جیمز د قزینا با اروزی او لاړ شي ولې چې د فارمولو نه علاوه څه بل څه کار نه د کوشش دا وی چې زما مور او پلار چې په کمات څخه مړ شو دی چې زه هغه ژوندې کم د لاړ شي یو بار ته او واپس کور ته روانې دی په ټیکسي کې ناسي. په دغه ځای کې هم د په کتاب کې لګیاوي خو د ټیکسي دا ډرایور د سره د خبرو کولو کوشش کوي خو د جیمز صرف خپل فارمولو سره مقصد وي او د خپل کتاب باندې سر ورخته کړی وي او دا ټیکسي دا ډرایور دا ټیکسي یو خوشی غونټه زیته بوزي دا چې نظر شي چې دا ټیکسي په خوشی ځای کې ولې ودرېدو دا چې د سیټ سره خیال شي په دې کې شیشې پرتی وي دی پوه شو چې دا ټیکسي والا خو خطرناک کاریږي ته د دې ګاډي نه کوشي او څنګه د دې ګاډي نه تختی منډه وي ولې دې په ځان پوه شوی چې دا ټیکسي والا راته خطرناک کاری. دا ټیکسي والا دته आवाज وکي او جیمز ونه درېږي او د قزینه منډه کوي او دته مخه ته یو دیوال وي او د نشي تختې دی په دغه ځای کې دا ټیکسي والا راشي او د کرنٹ ورکي او د بیهوش کی د ځان سره چوت کې او بوزي. د جیم د پاره سرپرایز خدا وی چې د کس د جیم هم د لیب تراوستي او د په انکپ باندې تړلې وي. جیم وته وی چې تاسو او تاسو بیهوش کړم او زما کور ته دراوستم او زپدي په خپل کور کې تړلې يم. په دې ځکه دا کس راشي دته وی چې سبا ستا په اپس کې ستا چې کوم بوستا اټنا ته هغه ته یو ټایم ټریول فارموله چې دی ته د هغه سره هغه شیر کې او ته دا فارموله چې کومه ده د ټایم ټریول دا ته د هغه سره مشیر کوه ولې چې د دې د وجې بستا پوره ژوندۍ چې دا به تباشي ته به بالکل یوازې پاتې شي ستا خور به تا پرې دی ستا چې کوم مرګري دی هغه به تا یوازې پرې دی. جیم وته چې ته څوک دې ځکه وته دی و چې زه د فیوچر جیم یم او زه تا پسې 25 کاله وروسته راغلی یم او زه ردې د وجې راغلی یم چې ما کومې غلطیانې کړلې چې هغه غلطیانې ته ونه کړې ولې چې زه په دې ژوندۍ کې بالکل یوازې پاتې شوی یم. په دې ځکه دا جیم په د باندې یقین نه کوي او جیم ته د هغه سیکرټ خبرې وکړي چې صرف جیم ته پته وي. د جیم د ژوندۍ په باره کې د ټولو مخ کې وته دی دا وایي چې په دې ټیم کې ستا په غاړه یو لاکټ دی او په دې کې ستا د مور او ستاسو د پلار خاورې پرتی دي او جیمز د 15 کالو نه دغه کوشش کې لګیای چې زه څه طریقې سره ټایم ټریول ماشين جوړ کم او خپل مور او پلار د جاز ته اڅینه بچ کم. په دې ځکه ساحه ته پورې دا جیمز هم پوه شي چې یعنی ما په فیوچر کې ټایم ټریول ماشين جوړ کړل د هم په د باندې یقین راشي خو په صحیح ټایم کې د جیمز دا خور راشي او دا د ته وای چې ما په دې ټایم کې پولیسو ته ټلیفون کړل او پولیس په دا چور ډیر زر راټینګ کې واس دا لک چې دا ووري دا جیمز بوډا ډیر د قزینه په منډه خپل یو کارت پرې دی جیمز ته ته و چې ما سره بیا رابطه وکړه پولیس راشي دنه تپوس کې خو جیمز او تبانو کې چې دا یو چورو او هغه غلال راغلو خو هغه ردی ځنه و تختید دی وته د بوډا جیمز په باره کې سونه وای ولې چې رده په دغه باندې لګ یقین راغلو. پولیس ایکسپیکټر جیملا خپل کارت ورکې کوستا اراده چرته بدل شي زما سره په پون باندې رابطه وکړه
سهار چې جیم کله آفیس ته ځي په ده پسې کوټني راغلی او کوټني درته وویل چې ما ته بېګا فون راغلی او زمونږ په کمپنۍ کې باس څه اعلان کوي. دې ځای کې جیمز پوه شي چې دا هغه اعلان دی چې کم په باره کې ما ته فیوچر جیم ویلي و. دی له کوټني سره کینی په خاموشۍ سره او خپل د لیب طرف ته دو روان شي. دوی چې څنګه لیب ته ورورسي د ده چې کومه بوس وي هغه هم دقه اعلان وکړي د کومه باره کې چې جیم درته ویلي. د ده یقین راشي چې واقعي دا د فیوچر جیم دی. دی دا سوچ کوي چې زه د دې په باره کې کوټني ته ووایم که نه چې زه په فیوچر کې داسې یو ټایم ټریول مشین جوړوم چې د هغې نه به زه 25 سال واپس راشم او کوم بوډا جیم چې راغلی د په باره کې کوټني ته زه څه ووایم که نه. دی دقه سوچونو کې دی د آفیس نه لاړ شي اخکې بوډا جیمز په کور ته چې کم دله کارډ ورکړی وي. دی د دروازه وټکوي او جیمز دی د ځان سره کور ته دننوځي. جیمز په ټیبل ناست نه او د نه سوال په سوال شروع کی چې دا راته ووایه چې فیوچر څنګه دی او ما ټایم ټریول مشین په کم وخت کې جوړ کړی دی. د ټولو مخکې دا بوډا جیم درته وایي چې ته پهله په حوصله کښېنه خپله ساه درست کا او د دې نه بعد دی درته لګیا شي چې ته د وس نه خپل د ټایم ټریول مشین چې کوم دغه دی هغه ته بس کا. ولې چې په دې ټایم کې ته خپل د زندګۍ ډېر قیمتي ټایم په دې ټایم ټریول مشین باندې ضایع کوې. د نن نه 12 کاله بعد ما او خپل د بوس سره مل کې یو ټایم ټریول مشین جوړ کو او په دې کې موږ صرف فیوچر ته تللی شو. یعنې زه چې اوس په کوم ټایم ته رالم زه په دې ټایم کې پساو شم. زه اوس د دې ټایم نه مخکې تللی شم او نه وروستو تللی شم. خو زه ډېر کوشش وکړم خو زه نه مخکې او نه وروستو تللی شم. په دې وخت کې زما زندګي تېرېږي. دا ینګ جیم راپاسي دی خوشحاله شي چې زه به اوس داسې مشین جوړوم چې زه به پکې له دې نه شاته هم لاړ شم. خو دا بوډا جیم درته ووایي چې ته دا هسې خوبونه نه او په دنیا کې چې د چا مرګ لیکلی شوی وي هغه مري او ته خپل مور او پلار نشي بچ کولی. که ته څومره هم د دې دپاره کوشش وکړې او ما په دې کې خپله ټوله زندګي تباه کړه. زه د دې د وجې رالم چې زه تا د هغه غلطیانو نه رکاو کړم چې کومې غلطیانې ما وکړې. یعنې زه په دې زندګۍ کې بالکل یوازې یم. زما سره نه زما خور شته او نه زما ښځه بچي شته. زه د دې د وجې راغلی یم چې زه تا د ټایم ټریول مشین نه رکاو کړم چې ته ټایم ټریول مشین نه جوړې نو زما زندګي به هم ستا سره صحیح شي. یعنې چې هغه غلطیانې ته ونه کړې چې کمې ما کړلې نو زه به اټومیټک د دې ټایم لایم نه پخپله به زه غیب شم او زما کوشش دغه دی چې تا زه د هغه غلطیانو نه رکاو کړم چې کمې ما کړي دي. که تا چېرته ټایم ټریول مشین جوړ نه کړو نو زه به دې دنیا ته دې ټایم ته به رانه شم. زه به د دې ټایم لایم نه پخپله غیب شم. خو دا ینګ جیم چې کوم دی بیا هم نه مني. دی وایي چې زه به دې پهلې له هغه غلطیانې نه کوم چې کمې ما کړي دي پهله یعنې تا کړي دي. زه به دې ټایم کې خپل خور له هم ټایم ورکوم او خپل چې کومه ملګري ده کوټني هغې له به هم ټایم ورکوم. بوډا جیم چې کوم دی وایي په دې ټایم هم زه خوشحاله یم. ولې که دی دا چلو کوي نو زه به د دې ټایم لایم نه پخپله غیب شم. دا بوډا چې کوم دی دا ینګ جیم راولي اخکې اوبو نه دی ته. یعنې په دې ځای کې دی به د خپل خور سره خپل د مور او پلار چې کمې شوي دي هغه په دې اوبو کې ضایع کوي. او په دې ځای کې دی د لیک ته راشي او د قضیې نه واپس لاړ شي. د ده د خور راشي یوازې او هغه په دغه ځای کې خپل د ایسې چې کومې خاورې هغه د اوبو ته ورواچوي او د غذا نه یوازې لاړه شي. د دې د رور د قضیې نه پیله تللی وي. ماښام جیم د کټنې سره ناست وي شراب څکي. د ده د اولډ جیم راشي او ده ته داسې تعریف خراب کړي چې زه د ینګ جیم نیکه یم او ده ته ووایي چې تا هغه خاورې پرې نه ښودې په هغه اوبو کې. د دې د وجې به ته څه بدلول نه غواړې. خو دی خیر د ده مدد کوي چې دا کټنې جنۍ زه دله پساو کړم. ولې چې ما په دې وخت کې دا نه و پساو کړی او دی ورسره ډېر ښه طریقې سره خبرې کوي. دا کټنۍ د ده نه ډېره زیاته خوشحاله شي. بهر چې کله راوځي دا ینګ جیم درته وایي چې ته اخر د دې جنۍ سره تا خبرې څنګه وکړې. زما خو همت نشته چې زه دا جنۍ پټاو کړم. خو دی دله حوصله ورکړي چې ته هر سره پرېږده او دې سره خپل د زړه خبره وکړه. ولې چې دا ټایم خو ستا نه تېر شو نه ته به هېڅ هم نشي کولی او زما په شانتې به یو بوډا پاتې شي. په دغه ټایم ټریول په چکرو کې مه پرېوځه او دغه نه ځان وباسه. بل طرف ته دا بوډا جیم چې کوم وي دی د ځوان جیم ته طریقې ښیي چې ته به جنکۍ څنګه پټاوې او په دې دنیا کې به د خلکو سره څنګه ژوند تېرې. په دې ځای کې دا بوډا جیم د ینګ ته وایي چې تا هغه خاورې په هغه اوبو کې ولې وانهچولې. اخر ته دا بدلول ولې نه غواړې. په دې ځای کې ورته دا ینګ جیم وایي چې زه به کوشش کوم چې زه شاته لاړ شم او خپل مور او پلار بچ کړم. دا بوډا دی د مرۍ نه راونیسي چې ما تا ته ونه ویل چې ته دا ټایم ټریول پرېږده
ولې چې ما خپله ټوله زندګي په دې تباه کړه، خو زه شاته لا نړم نو ته به څنګه شاته لاړ شې او ته دا هر سره بدلول نه غواړې، زما په شانتې به یوازې پاتې شې. جیمز خپل کور ته راشي او د خپل خور نه معافي وغواړي چې زه سهار نیر ته رانلم خاورې اچولو له بل طرف ته د کوټني سره په ریسټورانټ کې ناسي او دې سره د پیار محبت خبرې کوي او دې ته وایي چې دې پیرلیله به زه تا سره ډېر ټایم پاس کوم او زه به خپل ټول ټایم په ریسرچ باندې نه لګوم. کوټنی عمده د ناراضه شي، د دواړه کور ته راشي، په پالنګ کې د پراته وي د یو بل سره یا مټاکه کوي، خو په دې ټایم کې د ته فارموله را یاد شي او د دا کوټنی په دقه ځای کې پرېږدي او خپل فارموله لیکل شروع کړي. کوټنی چې دا نظاره وګوري دا د نه ډېره زیاته پریشانه شي او دا ډېره په غوسه کې د دقه ځای نه لاړه شي. سهار چې جیم آفس ته راشي کوټنی ردنه خپوي او د سره خبرې نه کوي. په دې ځای کې دا بوډا جیم چې کمی دی راشي د ته پته ولګي چې د ینګ جیم دا ټیم بدل نکو، یعنی دی هغه کار نه کوي چې کم دته ما ویلي او دی ته وایي چې یاره زه تا نور نشم پوهولی، ما تا ته ډېر نصیحت وکړو ته په هغې باندې عمل نه کوې او زه به اوس تا چې کوم بوس ته هغه وجنم، نو ته به دا ټایم ټریول فارموله جوړه نه کوې. خو دا ینګ جیم ته وایي چې ما له اخرنی چانس راکړه او زه به پوره کوشش کوم چې زه خپل ځان بدل کړم. په دې ځای کې دا ینګ جیم چې وي دی د بوډا نه تنګ شوی وي، دی وایي چې دی څه ما ته وایي چې ته داسې زندګي تېروه او داسې حالانکې ده ته ښه پته وي چې ما ته دې بوډا ووایي چې زما زندګي څنګه تېره شوې، خو دی پولیسو ته ټلیفون وکړي او دی پې دا بوډا جیم چې کوم وي دی راټینګ کړي، پولیسان راشي دا بوډا جیم بوځي. د دې ځای نه دا ینګ جیم وایي چې زه به اوس هغه غلطیانې نه کوم چې کم دی بوډا جیم کړي دي. دی سهار خپل آفس ته لاړ شي او خپل میډم ته ټوله خبره وکړي چې داسې 3 کاله بعد به موږ په ټایم ټریول فارمولې باندې کار کوو او موږ به ټایم ټریول مشین جوړ کوو، د هغې نه به موږ 15 ساله 1920 کالو پورې وروسته تللی شو. د ده دا بوس ده ته ووایي که داسې وشو زه به تا د ځان سره پارټنر کړم. دی سهار په کټنې پسې راشي او دې ته ووایي چې زه د نن نه بعد نه د دې کمپنۍ پارټنر جوړېږم او زه به ټایم ټریول فارموله جوړم. کټنې ده ته ووایي چې ما له دا هېڅ هم نه دي پکار، زه په دې ټایم ټریول مشینانو باندې څه کوم. په دې ځای کې دا جیمز لږ خفه غونته شي، ولې چې کټنې رده خبره نه مني. دی سوچ وکړي چې زه خو هغه غلطي نه کوم چې کم د بوډا جیم کړې ده. لږ ساعت بعد دته کټنې ټلیفون وکړي چې ما ته بوډا چې کم جیم دی هغه ټولې خبرې وکړې چې زه د فیوچر نه راغلی یم، هغه ماته هغه خبرې وکړې چې کمې غلطیانې ته وس کې لګیا یې. سبا چې ته د خپل باس سره کم اعلان کې هغې په باره کې ماته هغه د پیلنه وي، د دې د وجې زه سبا ځم سویټزرلینډ ته. سهار شي اخکا سټیج بیا سجاو شوی، یعنی کم کې چې اعلان کېږي د ده دا باس درته ووایي چې ته به ثابته ورځ په دې مشین باندې کار کوې په ټایم ټریول. دی پوه شي چې ماته بوډا جیم ویلو چې ته به خپل ټول ټایم په دې ځایه کې دی دا پرېږدي او د دغه ځای نه ورمنډه کړي په کټنې پسې. دلته کې د دا باس چې اعلان کوي په دغه ځای کې د بوډا جیم راشي، ولې چې کټنې دی تاړه نه رازاد کړی و. دی راشي په دې میډم پسې، دی ته وایي چې زما سره بله لاره پاتې نه شوه سوای ستا د مرګ نه. دی چې څنګه چاقو راوباسي د ده دا جسم په غیبېدو شروع شي، یعنی کم ځوان جیم چې وي هغه خپل مستقبل بدل کو، هغه په دې ټایم ټریول پرېښودو او په کټنې پسې لاړو. دغه ځای نه دا بوډا په خندا شي. بل طرف ته جیم د خپل مور پلار خاورې په ندۍ کې واچوي او خپله زندګي په خوشحالۍ هم په دې باندې زندګي تېرول سټارټ کړي.